ملګرو د جرمني د نازي مشر هټلر له نوم سره ضرور آشنایي چې ډېر هیوادونه یې نیولي وو، اخر یې د نړۍ نیولو ته مخه کړه او په مقابل کې یې نړیواله ټلواله جوړه شوه او ماته یې وخوړه. یو وخت چې دی د هیوادونو نیولو په اوج کې و، یو چا ورته ویل چې ستا د بریالیتوب راز په څه کې دی؟ هټلر ورته خپله ګوته ورکړه، وایي ته زما ګوته خوله کې ونیسه او زه ستا ګوته خوله کې نیسم. دواړو همداسې وکړل، لږ شیبه چې وتل هغه بل کس چیغه کړه، ویل پرې مږده. هټلر ورته ویل همدغه زما د بري راز دی، که تا ژر نه وای چیغه کړې کیدای شي ما چیغه کړې وای، خو ما چې لږ له ستا نه ډېر مقاومت وکړ نو دا ده بریالیتوب مې نصیب سو. دغه د هټلر کیسه موږ ته دا ښیي چې له اندازې لږ ډېر مقاومت، لږ ډېر تکلیف کول، لږ ډېره حوصله لرل د کامیابو او ناکامو خلکو ترمنځ توپیر جوړوي، یا ځینې خلک کامیابوي او نور ناکاموي.